درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې د متحده ایالاتو د امریکا طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی. ناټو د افغان سولې د ملاتړ په پار په افغانستان کې د ماموریت راتلونکی تنظیموي. د ناټو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکی تنظیموي. سټولټنبرګ سره له دې چې وار له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر له پام وړ کم شي، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړلو د خوندیتوب لپاره ګواښ بلل. پر کانګرس د یرغل له امله د امریکا سنا جرګې پر ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د شنبه د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزاء مسوده سنا جرګې ته لېږلې. سنا جرګه به د کانګرس پر ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر پر ټرمپ د لګېدلو تورن له کبله د هغه محاکمه پیلوي. او CNN وایي جو بایډن غواړي زلمی خلیلزاد په خپله دنده پاتې کړي. امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان له حمدالله محب سره تلیفوني خبرې کړي. د سلیوان ویلي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د تړون بیا ارزونه وکړي او د تیر کال له فبروري میاشتې څخه تر دې دمه تړون ته د هغوی ژمنتیا وارزوي.